د ننګرهار هوایي ډګر مسؤلین وایي ژر به د ننګرهار له هوایي ډګره ملکي الوتنې پیل شي چې ډېرې چارې بشپړې شوي دي. ختیځ میشتي هم دغه هوایي ډګر ملکي کېدو ته خوښ دي او وایي کله به چې نورو ولایتونو او یا د سیمې هیوادونو ته هوایي سفرونه کول مجبور و چې کابل یا نورو ولایتونو ته لاړ شي او له هغه ځایه بل ځای ته هوایي سفر وکړي. ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست لخوا د ډاکار موسسې په تخنیکي همکارۍ د څښاک پاکو اوبو یوه شبکه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. مسؤلین وایي په دغه پروژه چې 249 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي شاوخوا 5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست د لوحو او تابلوګانو د اصلاح کمیسیون مسؤلین وایي د ښار په بېلابېلو څنډو کې د لوحو او تابلوګانو د اصلاح په موخه کمپاین ترسره کړی. مسؤلین دغه راز زیاتوي چې له کمپاین څخه یې موخه د اصلي فرهنګ دودول، له لوحو او تابلوګانو څخه د بهرنیو کلمو لرې کول او پر ځای د دواړو ملي ژبو د کلمو لیکل او کارول دي. د ننګرهار لرې پرتو جګړه ځپلو ولسوالیو کې پانګوالو پانګونې پیل کړي. د دغه ولسوالیو له جملې یو هم شیرزاد ده چې یو پانګوال پکې د سیلانیانو او د سیمې اوسیدونکو د خدمت په موخه شاوخوا 15 میلیون افغانۍ په ارزښت د هټیو، روغتیایي کلینیک او تفریحي ځایونو جوړولو چارې پیل کړي. او جلالاباد ښار کې د فلزي سړک د جوړولو چارې پیل شوې. د جلالاباد ښار اړوند 2 او 3 ناحیو مربوطاتو کې د 250 متره په اوږدوالي او 18 مترو په پراخوالي د فلزي سړک په کانکریټي ډول د جوړولو چارې پیل شوې.